ولا حول ولا قوة إلا بالله. دې نه بعد چې به کومه دعا غواړي هغه الله قبلوي، او که پاسې دي مانځه ته نو هغه مونځ هم الله قبلوي. د هغې نه بعد حدیث دی په الفصل الثاني کې وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به د شپې پاسېدو د خوب نه دا دعا به یې وي. خو اوس دا دعا چې کومه راروانه دا هم د مانځه کې دننه نه ده، دا چې به د خوب نه راپاسېدو دا به یې وي. لا اله الا انت، نشتی د عبادت حقدار مگر ته. سبحانك اللهم وبحمدك، یا الله ستا دپاره ته پاکي د هر عیب و نقصان نه ستا پاکي بیانو سره د ستاینې ستا. استغفرک لذنبي، د خپلو ګناهونو دپاره ستا نه بخانه غواړمه. واسألک رحمتک، او یا الله تا نه ستا رحمت غواړمه. اللهم زدني علما، یا الله زما علم ډېر کې. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، او یا الله وروسته د دې نه چې ما ته دې هدایت وکړو زما زړه مه کږوه. وهب لي من لدنك رحمة، او د خپل طرف نه ماله خاص رحمت راکه. انك انت الوهاب، یا الله ته بې حسابه بې شماره نعمتونه ورکوونکی. دا حدیث امام ابو داود راوړی. دا اوس څومره قیمتي دعا ده. ما ته اوس ته ووایي که نه چې یعنې هغه یو ووایي ته دا ډېره څومره اوچته ده، بله چې ووایي دې نه اوچته، څومره ښایسته دعا ده دا ځه. یعنې ګوره الفاظو ته یا الله وایي زما ګناهونه وبخه، په ما رحمت راوروه، زما علم ډېر که، زما زړه مه کږوه او ما مه ګمراه کوه، او ما باندې خپل رحمت راوروه. څومره ښایسته دعاګانې دي. سبحانك اللهم، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دا څومره ښایسته دعا ده. فایده ګوره دې دعا کې بله. دې ورځ ګوره ټوخی هم جرم دی. مخکې به دا درسونه موږ کوو که نه، ټوخ ټوخ به راتلو دی، دا اوس پکې ښه شوي ټوخی څوک نه کوي. څوک ټوخی وکړي ټول ورته وګوري لکه ډز چې پې وکړي. نو ما خبره کوله ګوره فایده دا ده. پیغمبر وی یا الله زما علم ډېر کا. څوک وی؟ پیغمبر وی. دا به نه چې ما سره بس پوره علم ده او زه پوره یم. پیغمبر وی ها، او الله ورته هم دا دعا کو، دا دعا ورته الله ښوولې ده. وقل رب زدني علما، او ای پیغمبر ته وایه چې یا الله زما علم ډېر کا. الله ګورې پیغمبر ته دا نه دي ویلي چې ته وایې چې یا الله زما بچي ډېر کا، او زما مال ډېر کا، او زما شهرت ډېر کا، او ماله ډېرې پیسې راکه، او ماله ډېر کورونه راکه. نه نه، وایي ته وایې چې یا الله ماله ډېر علم راکه. علم ته پیغمبر محتاج دی. وایي الله ډېر علم، یعنې پوه مې که په رازونو باندې، په حکمتونو باندې. بله فایده که اوس یو سړی سوال وکړي چې پیغمبر وایي چې استغفرک لذنبي، د خپلو ګناهونو بخانه غواړم. پیغمبران خو الله د ګناهونو نه ساتلي، نو هغه څنګه دا خبره کوي؟ الجواب هغه یې موږ ته د ښوو دپاره کوي. دویم هغه یې دې دپاره کوي چې درجې یې پرې اوچتې شي. پیغمبر چې دا قسمه دعاګانې غواړي نو الله یې درجې اوچتوي. دې دپاره هغه دا دعا غواړي. بل وګوره دې دعا کې دا دي یا الله زما زړه مه کږوه وروسته د هدایت نه. څومره ښایسته دعا ده. ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، یا الله زما زړه مه کږوه د هدایت نه بعد. وهب لي من لدنك رحمة، خپل طرف نه ماته رحمت راکه. إنك أنت الوهاب، الله نوم داسې شی
الوهاب، دا بعض وی دا وهابیان دي، لیکن الوهاب خو د الله نوم دی. وهابیانو سره په دین لګي وي د الله توحید بیانوي، حق الوهاب توحید بیانوي، وي دا وهابیان دي. حالانکه دوی نسبت په اصل کې دا چا ته کوي؟ شیخ محمد بن عبدالوهاب ته کوي. دا نسبت هم غلط دی. د شیخ خپل نوم څه دی؟ محمد. نو